یوه په زړه پورې افتتاح کیږي. دا افتتاح د کندهار او د دې زون دپاره یو ویاړ دی. له زړه مننه چې زموږ بلنه مو قبوله کړې. زه ډېرې هېوادو ته تللی یم، په دغه سویه باندې ما داسې یو تالار نه دی لیدلی یا سالون. خدمت برات ورور او خور دواړه د وطن. راځئ چې ډوډۍ په ګډه باندې وګورو، خوند به وګورو، بیا زه په اخره کې کیسه درته کوم چې څنګه ډوډۍ وه. سلامونه خوږو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او ښه صحت به لرئ. خوږو لیدونکو، احسان امراض یم او تاسو همدا اوس یوه خوندوره ویډیو ګورئ. تر اوسه شروع سوې نه ده، خو د ویډیو په جریان کې به تاسو د یوه ښه زیري خبر سئ. زیري به په سر کې ووایو که نه ووایو نه پوهېږم، خو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه ځای ته راغلي یو چې دلته نن یوه په زړه پورې افتتاح کیږي. دا افتتاح د کندهار او د دې زون دپاره یو ویاړ دی، یو لاسته راوړنه ده. زه خیر وبوایم نو څه در خپرونې تر پایه پورې مماطله کوم. نن په کندهار کې یو په زړه پورې د ودونو سالون افتتاح کیږي. یو نمونه سالون دی چې تر اوسه پورې په دې زون کې دغسې یو سالون، دغسې یو تالار چې د ودونو دپاره جوړ سوی وای نه و جوړ سوی، کار نه و پر سوی. وه مخکې ښه سالونونه وه، اوس هم شته، خو دا یو نمونه ده. شروع وسول په دغسې سالونونو، بیا به نو ګورو. نن د دې سالون افتتاح د ډېر ښه میلمانه هم راغلي دي، په زړه پورې میلمانه کدرونه دي د دې زون او د نورو ولایتونو څخه درانه میلمانه هم راغلي دي او دلته یو ښه مراسم نیول سوي دي د دې سالون د افتتاح. نو تاسو به تصویرونه مو ګورئ، خبرې به مو واورئ، د خلکو سره خبرې کوو، د راغلو میلمنو سره خبرې کوو او موږ همیشه کوشش کوو چې دغسې د لاسته راوړنو خبرونه تاسو ته درکو یا خوش خبرې درکو. نو راځئ پروګرام ادامه لري. ښه خوږو لیدونکو، دننه دغه سالون ته راغلو. ډاکټر صاحب عبیدي را سره دی، هغه هم د دې سالون افتتاح ته راغلی دی، د دې زون یو دروند شخصیت. حاجي صاحب ښه راغلاست درته وایو. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، ډېره مننه ستاسې د مصاحبې څخه چې موږ ته وخت راکړي چې ستاسو سره خبرې وکړو. مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب خپله د دغسې سالونونو او د دغسې غټو لاسته راوړنو په برابر څه وایه؟ دا د یو ولایت د یو هیواد دپاره څومره افتخار دی؟
واقعا چې داسې یو سالون دی چې د افغانستان په کچه نه چې د سیمې په کچه باندې موږ تاسې داسې یو تالار نه لرو بالکل او چې داسې ښایسته په ښه ډیزاین په ښه ډیکوریشن او په ښه پراخه ساحه کې دا جوړ شوی واقعا دا یو لوی سرمایه‌ګذاري ده چې د زموږ تاسې د ملي تاجرانو او سرمایه‌دارانو د خوا څخه سرمایه‌ګذاري شوې ده چې دا یو بنیادي کار دی او اساسي کار دی دا ګټې ډېرې دي چې یو خپله د میلمنو د ډېر گنجایش ځای لري او بل ډېرو کسان ته د کار زمینه مساعدېږي په دې برخه کې. بالکل ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه دا چې دغسې سالون موږ مخکې نه درلودی په دې زون کې څومره ضرور و او لکه چې ما مخکې هم وویله واقعا چې موږ تاسې د افغانستان په کچه نه چې د سیمې په کچه باندې زه ډېرې هیوادو ته تللی یم په دغه سویه باندې ما داسې یو تالار نه دی لیدلی یا سالون دا واقعا اوس چې موږ تاسې وګورو د دغه سالون گنجایش ده که داسې یو پروګرام موږ تاسې جوړوو چې د زراو کسانو د ظرفیت خبرې دا هیڅ امکان نه لري چې په نورو تالارو کې او په نورو سالونو کې داسې یو دغه وي داسې یو تالار وي ډېره مننه چې لوی خدمت یې کړی دی د دوی ته کور ودانې ووایو او ټولو ملي تاجرانو او سرمایه‌داران څخه دغه هیله ده چې خپله سرمایه‌ګذاري په خپل وطن کې وکړي او نورو هیوادو ته خپل د سرمایه انتقال نه کړي همدلته په کار واچوي. ډېره مننه ستاسو. خوشحاله اوسئ. څو خوږو لیدونکو د نورو ګډونوالو او راغلو میلمنو نظر به مو واخلو د دې سالون په اړه وګورو چې هغوی خپل نظر چې شریک کوي. خوږو لیدونکو ښاغلی قریشي چې د سپورټ په برخه کې کار کوي دیم راغلی دی دیم د دې سیمې افتخار دی د دې سالون په ابتدا کې برخه اخیستې ده د ده سره خبرې کوو. جوړ په خیر قریشي صاحب. مننه کور ودان ته ښه سرور په خیر راغلی یاست؟ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ مننه ورور. قریشي صاحب یو په زړه پورې سالون افتتاح دی دلته یا افتتاح اوس کیږي د خپله د کندهار دپاره د دې زون دپاره د افغانستان دپاره څومره مهم او څومره د افتخار ځای دی؟ ماشاءالله ډېر ښایسته ځای جوړ شوی دی او غټه خبره دا ده چې سرمایه‌ګذاري شوې ده ورور. بالکل پیسه دلته بنده شوې ده ماشاءالله خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده نو الحمدلله ډېر ښه خوند کوي ډېر د فخر ځای دی ډېر ښه دی. او بل خبره دا چې اوس په کابل کې موږ ځایونه لیدلي وو هرات کې مو لیدلي وو نو یو دلته کمی وو الحمدلله دا ځای هم پوره سو نو الله تعالی دې وکړي چې بس د خدمت جاري وساتي ښه خدمت وکړي او خلک خوشحاله ځینې هغه هم د خوراک په اساس باندې او هم د خدمت په اساس باندې نو ښه خوند کوي ماشاءالله. قریشي صاحب دغسې یو سالون مخکې نو څومره اړتیا وه څومره ضرورت و چې باید دغسې یو سالون په دې سیمه کې جوړ سي او د خلکو خدمت ته وړاندې سي؟ والله اړتیا خو ډېره وه وروره په دې خاطر ماشاءالله خوشحالي ډېرې دي وروره او که ته نن سبا وګورې وروره سالونونه خو وه کیفیت یې هغسې نه و لکه څنګه چې باید وایي نو الحمدلله اوس خو دلته دا اوله ورځ ده مخ ته به وګورو چې انشاءالله څنګه کوي خدمات یې څنګه دي کار یې څنګه دی نو بیا به انشاءالله په دې باندې هغه دې وګورې ولس به خپله به دې باندې کتاب وکړي چې څنګه دی د خیره ځای معنا دی نه دی د ځای چې باید مصرف وسي که نه وسي. هغه زموږ تاسې د پښتنو متل دی وایي میاشت د اولې ورځې معلومیږي سالون چې دې ولیدی څه احساس دی وکړي؟ ماشاءالله ډېر ښه خوند یې راکوي واقعیت هم ډېر ښه خوند یې راکوي ډېره خوشحالي ځای دی نو دلته به هم طبعا ډېره سرمایه‌ګذاري هم شوې ده ورور او ډېر خلک ته د کار زمینه برابره شوې ده نو غټ خبره دا ده ورور چې په داسې شرایطو کې د کار زمینه خلکو ته برابره شي او خلک استفاده ځینې وکړي ورور. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ورور. ښه خوږو لیدونکو بیا هم پروګرام ادامه لري تاسو را سره ملتیا وکړئ او د دې سالون د دې پروګرام د هرې لحظې څخه خوند واخلي هره لحظه یې په زړه پورې ده.
دا تیری شل کلانی دا تیری شل کلانی بربادی جوړول غواړي دا تیری شل کلانی بربادی جوړول غواړي بربادی جوړول غواړي خدمت برات ورور او خور دواړه د وطن خدمت برات ورور او خور دواړه د وطن وعده د جوړو ویاړه د وطن کشار د دې وطن دې او کشار د وطن کشار د دې وطن دې او کشار د وطن وعده د جوړو روي جاړ د وطن وی جاړ د وطن کوم څوک چې د هیواد جوړول ته ژمن دی هیواد دی جوړه لاسونه سره پورته کې جوړوي ان شاء الله ټولې جوړو کې ان شاء الله کشار د دې وطن دې او کشار د وطن وعده د جوړو روي جاړ د وطن وعده د جوړو روي جاړ د وطن وی جاړ د وطن آرام د خوشاله یو په بستر د کوي د دې آرام د خوشاله یو په بستر د کوي د دې د غم ور جوړونکي ټول ولاړه د وطن د غم ور جوړونکي ټول ولاړه د وطن وعده د جوړو روي جاړ د وطن وی جاړ د وطن کشار د دې وطن دې او کشار د وطن وعده د جوړو روي جاړ د وطن وی جاړ د وطن په دې مبارکه باندې کې ستاسو د قدرمن حضور شاهدان ستاسو تشریف غوښتل زموږ لپاره عزت دی له زړه مننه چې زموږ بلنه مو قبوله کړې خوږو لیدونکو د افتتاح مراسم مخ پر خلاصېدو دي خو د ډوډۍ هغه مهم برخه چې ده هغه پاته ده تر اوسه لا اوس ډوډۍ راورسېدل نو دا نوی هوټل دی او نوې ډوډۍ ده د اول وارې دپاره کتل کېږي چې دا هوټل څنګه ډوډۍ ورکوي خدمات خو د خلکو په وینا چې بهترین به وي او بې مثاله یو سالون دی دلته نو ډوډۍ به هم وګورو مخلص صاحب دغه ځوانان څخه دی چې پلان لري په دې سالون کې واده وکړي تازه یې کوزده کړې ده مخلص صاحب جوړ په خیر جوړ په خیر املا صاحب ښایست جوړ راغست مننه خوشحاله اوسئ مخلص صاحب څنګه و دا مراسم
د افتتاح او دغه سالون څنګه استاد لپاره نوی زوم تر اوسه لا واده دې نه دی کړی هر زوم دا پلان لري هغه څوک چې کوزده یې کړي چې په ښه سالون کې واده وسي بالکل لومړی خو دا د کندهار لپاره یو ډېر څه دي ځکه داسې ځای په کندهار کې دونه معیاري نه و هر څه یې معیاري دي مطلب د نن چې موږ کله افتتاح ولیدله دا پروګرام ډوډۍ دا تاسو وینئ هر څه یې په لوړ معیار کړي دا د کندهار لپاره ډېر څه نو انشاءالله تعالی د خیر نیت مونږ به دی او ښه ځای دا د کندهار لپاره چې د خیر خوشرۍ مراسم دې ولمانځو هوټل خو دې خوښ شو چې واده دلته وکړي ډوډۍ به مو ګورو چې څنګه ډوډۍ ورکوي څنګه خواړه یې دي خواړه مهم دي که نه بیا میلمانه خبرې کوي چې هوټل یې ښه ځای و هوټل یې ښه هوټل و واده یې ښه واده و ډوډۍ یې بیا خوند ډوډۍ یې بیا خوند و داسې ځینې دغه هم شته ډوډۍ خوند ورکوي وایي زوم بدرنګ و چې ډوډۍ کې مشکل وای دا زوم داسې لږ نشهیي معلومې دی ښه خوږو لیدونکو راځئ چې ډوډۍ په ګډه باندې وګورو خوند به وګورو بیا زه په اخره کې کیسه درته کوم چې څنګه ډوډۍ وه او څه شي وه په دې کې تر ډېره نوي شیان هم لیدل کېږي بالکل و غوښې دي روشونه دي او دا سلاته هم ډېر جالبه جوړه کړې ده ډېر نوی ماډل ده بالکل درې رقمه غوښې چې فکر کوم یو او پر پیرني باندې ملایي معلومیږي دا هم نوی شی دی ما چې زموږ هغې ته یې ناپام وراچول دي هغه په ټولو کې شته ټول کې داسې یو شی شته ډېر نوښتونه دی درې رقمه غوښې دي درې رقمه غوښې دي دوه رقمه ډوډۍ ده یو هغه د طبخي ډوډۍ ده د کندهار کې چې دود د پخېږي او هغه بل د تناره ډوډۍ ده د نانوایي او دا یو بل ښه دی دا اوسنی اوس وخت کې مطلب د خبرې ځینې ځای کې دا ځایونه جوړ شوي دي چې هغه خوند چې مطلب د خبرې یا برکور یا بیکاري دغسې ډوډۍ به پخوي بیا ویشي ډېر کورونه اوس د بازار ډوډۍ نه خوري د کور ډوډۍ خو نانوایان هم دغه شی د کړي د کور ډوډۍ دا ډېر ښه دی په واده کې دوه ډول ډوډۍ ده او هر څه هم ښه بهترینه دي خوږو لیدونکو تاسو که خوړای نه سئ مازې وګورئ بیا کیسه زه درته کوم چې چی خوندور وه او چی شي خراب زه هم نه ولې چې ډېر وږي هر شی خوندور دی وخت هم ډېر ونیول شي راسه